په هرات ولایت کې د ذهني محاسباتو 26مه دوره په لار واچول شوه. یادې سیالۍ هممهاله د نړۍ په 80 هیوادونو کې ترسره کیږي چې ګډونوال پکې په آنلاین ډول سیالۍ ترسره کوي. د هیواد په استازولۍ د هرات ولایت له ښوونځیو څخه 25 تنو په یادو سیالیو کې ګډون کړی و. دا دریم ځل دی چې افغانستان په ذهني سیالیو کې ګډون کوي چې افغان ګډونوال په تیرو 2 دورو کې لومړی او دویم مقام خپل کړی و. د یوسیماس یا ذهني سیالیو 26مه دوره نن په هرات کې د دې ولایت د 25 تنو زده کوونکو په ګډون په لاره واچول شوه. سږ کال یاده سیالۍ د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په آنلاین ډول په لاره واچول شوه. د دې سیالیو سمبالونکي وایي چې د 6 میاشتو راهیسې زده کوونکي یاد سیالۍ کې د ګډون په موخه چمتووالی نیسي. متاسفانه به خاطر ویروس کرونا که کل دنیا فرا گرفت ما بچه‌ها نتونستن در مسابقات حضوری شرکت بکنن، بنابراین مسابقات آنلاین برگزار میشه. عیناً در 80 کشور دنیا تاریخ امروز 8 جوزا مسابقات بین‌المللی برگزار میشه. بچه‌ها فرصت دارن که امروز وارد سایت بشن. وقتی وارد سایت میشن عیناً 8 دقیقه زمان دارن نامه و سوالات میاد به ترتیب تا دانش آموزان به چه تعداد سوال بتونن در اون 8 دقیقه کار بکنن. و چیزی که مهم اینه که سوالات درست باشه نه که اشتباه کار بشه. این سال ما خوشبختانه تونستیم 25 دانش آموز رو به این مسابقات خود ثبت نام بکنیم. بچه‌ها از پارسال مدت بیشتر از 6 ماهی که دارن روی این مسئله تمرین میکنن. د وړتیاو موندنه د ذهني مهارتونو وده او د غوره زده کوونکو هڅونه د دې سیالیو له تر ټولو مهمو موخو څخه یادې سوي دي. د چارو کارپوهان ورته پروګرامونه په ښوونځیو کې د پټو وړتیاو او استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور یادوي او ټینګار کوي چې له دې لارې د پوهنې د پرمختګ لپاره لاره هواریږي. محاسبات ذهنی یا مهارت یوسیماس کمک میکنه به افزایش سرعت دانش آموزا نه تنها در مضمون ریاضی بلکه این تاثیرگذاری در همه مضامین درسی هست و همچنین یک حرکت و گام موفقی هست برای رشد خلاقیت به نوآوری در متعلمین مکاتب ما. په نړیوالو سیالیو کې د زده کوونکو ګډون له ګڼو ننګونو سره هم مخ وي. دا ستونزه تل د زده کوونکو د خپلوانو د اندېښنې لامل سوي او په ځینو مواردو کې د دولت لخوا د نه مالي ملاتړ له امله نسي کولی په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. هزیناتی که به مسابقات کاموجا شرکت کرده بودن کلا هزینه از کسی شخصی خود ما بوده و اندک کمک‌های هم از طرف مؤسسه شده بود همراه آتانا جان به خاطر از اینکه تونست بود همو رکورد که داشت و رکورد خود حساب جابجا کنه. پام دیال کې د هرات د پوهنې ریاست د شته ستونزو د هواریو لپاره د چټکو هڅو څخه ډاډ ورکوي. د هرات د پوهنې رئیس زکریا رحیمی وایي چې یاد اداره د هر ډول ستونزې د هواری لپاره همکاری ته چمتو ده. تمامی کسان ما یک تعهد میسپارم تمامی کسانی که خواهان ازی باشند که بیاین شرکت کنند به برنامه. ما مسائل مالی و مسائل ما از جانب ریاست معارف با دونرهایی که داریم با ما افراد خیری که همیشه با معارف همکار هستند ما هماهنگی میکنیم که مسائل مالی بعضی کسانی که توانایی پرداخت یا بعض فامیلان ندارند ما ور مسائل بسازیم. بل پلو ته یادو سیالیو کې یو شمېر زده کوونکي په ورته سیالیو کې ګډون ویاړ ګڼي او څرګندوي چې د شته ستونزو سره سره په بشپړ چمتووالي سره په نړیوالې ځینې سیالیو کې ګډون کوي. دوی د غراض له حکومت څخه په یاده سیالۍ کې د زده کوونکو د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي. تا به حال من تونستم بسیار سوالاتی را در دقیقه های کم حل کنم و توانسته مغزم بتونه پیشرفت کنه در مسابقات یوسیماس. ما از دولت خواسته رسیدیم که شاگردای افغانستان استعدادهای افغانستان اسپانسر کنه تا بتونن به مسابقات جهانی دیگه کشورها اشتراک کنن. سومین بار من در مسابقات بین المللی جهانی یوسیماس شرکت میکنم که بار اول در والزیا در شهر کوالالامپور مقام دوم را کسب کردم و بار دوم در کامبوجیا در شهر پناپین مقام اول را کسب کردم. د یادونې وړ ده چې دا دریم ځل دی چې له افغانستان څخه په دې سیالیو کې ګډون کوي چې په لومړي او دویم ځل لومړی او دویم مقام خپل کړی دی. دغه راز د افغانستان ګډونوال ټیم په 2019 کال کې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د قهرماني مقام خپل کړ.